د ننګرهار ولایت لعلپورې ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د مسؤلینو په ترغیبي هڅو د قتل موضوع حل او فصل شوه. د ننګرهار ولایت د مرافع محکمې د رئیس محترم الحاج خلیفه محبوب رحمان نقشبندي په هدایت او د لعلپورې ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د رئیس مفتي شیر بهادر عادل په هڅو د علمای کرامو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د روان 1448 هجري قمري کال د سفر المظفر میاشت په 11 نیټه د دوو کورنیو ترمنځ د قتل موضوع د سولې له لارې حل او فصل شوه. د قتل دغه موضوع چې یو کس پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو د لعلپورې ولسوالۍ ابتدایه محکمې ته له راجع کېدو وروسته په بشپړ دقت او بېطرفۍ وڅېړل شوه. د محکمې د دوامداره هڅو او د مصلحینو د منځګړیتوب په پایله کې دواړو لوریو د سولې پرېکړه ومنله او د مقتول د کورنۍ وارثانو قاتل او له پیښې سره تړلو نورو اشخاصو ته عفو او بښنه اعلان کړه. د قضیې دواړو لوریو د محاکمو له مسؤلینو مننه وکړه چې د دوی موضوع د سولې له لارې حل او دغه دښمني یې پای ته ورسوله. د یادونې وړ ده چې د دواړو کورنیو غړو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د دښمنۍ او تاوتریخوالي پر ځای د ورورولۍ، سولې، یووالي او متقابل درناوي په فضا کې ژوند کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه راجولي د لعلپورې د ننګرهار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د امارات اسلامي نه ډېره مننه کوم او خاص کار د قاضي صاحب محترم له او د لعلپورې علماو ته ډېر شکریه ادا کوم چې زموږ روغه یې وکړله. په دې کې زما زوی شهید شوی و، زه په خپل هم زخمي شوی وم، زما کشر زوی زخمي شوی و، بیا مشر زوی وفات شوی او زه د اماراتو نه ډېره مننه کوم. ما دا واک ټول د عالمانو له ورکړی و، بس دو د الله رضا دپاره ما معاف کړو او د دو ډېره مننه. الله هم خوشحاله او عزتمن لره او د قاضي صاحب محترم نه ډېره مننه. موږ سره ډېره مرسته وکړله او ما دا ورور معاف کړو. والسلام.